د ننګرهار والي شاه محمود میاخیلوی د تورخم ښارګوټي له لارې په تیرو 3 ورځو کې شاوخوا 10,000 مسافرین د کوزې پښتونخوا او پاکستان څخه ننګرهار ته راستانه شوي او ژر به لویه لار د ترانزیت پر مخ هم پرانیستل شي. هغه زیاته کړه په تیرو 3 ورځو کې د یو څو ساعته بې نظمۍ له امله چې د اخوا څخه رامنځته شوه د مسافرینو سکرینینګ نه دی ترسره شوی، خو د پاتې ټولو نورو کسانو سکرینینګ او نور چارې ترسره شوي چې پکې کومه شکمنه پیښه نه ده ثبت شوې. زیات کسان چې د پولې اخوانه د فرضي کرښې نه راوښتي دي هغه هم باید شناسایي شي که څوک آثار لري په پولو بندو کې په ننګرهار په چوکاټ کې شاید چې نور ولایتونه ولسوالیو ته هم تللي دي نو هغه هم په نښه شي او عامه پوهاوی ورته وشي چې خپل ځان څنګه قرنطین کړي او څنګه د دې وایرس مخه ونیسي. که څه هم تر اوسه پورې داخل د ننګرهار کې د وایرس هغه انتشار کنټرول کې دی، موږ باید آینده خطراتو ته متوجه اوسو او د دې خطر شته دی چې دا ویروس به خپریږي ځکه چې په شمال د افغانستان کې هم شوی دی، غرب کې هم شوی دی، جنوب کې هم شوی دی. ګورو د دنیا په سطحه باندې او د افغانستان په سطحه باندې کېدای شي چې دا مشکل څو میاشتې دوام وکړي، یعنې دا داسې نه ده چې په یوه هفته دوه کې به د دې مخه ونیول شي. نو موږ باید ذهناً دې ته تیار اوسو چې که حالات خرابېږي نو مجبور چې قیدات به هم زیاتېږي، تکلیف به اضافه کېږي. نو دې د خاطره باید هم ولس تیار اوسي، هم حکومت چې څه امکانات لري هغه په کار واچوي. هغه د تورخم ښارګوټي له لارې راستانه شویو کسانو څخه وغوښتل چې په خپلو کورونو کې ځانونه قرنطین کړي تر څو د کورونا وایروس د احتمالي شتون په اړه ډاډمن شي. همداراز یې زیاته کړه چې په مرکز او ولسوالیو کې هم مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې تازه راستانه شوي کسان له کورونو څخه بهر پرې نږدي. چې د تورخم د لارې تر نن ماښامه پورې چې تقریبا 10,000 کسان افغانستان ته داخل شوي دي چې دا هم یعنې غټ مقدار دی چې 10,000 هغه پروتوکول چې موږ کړی و د پاکستان سره د افغانستان سفارت هغې سره کړی و هغه دیو مات کړه او داخل کې زیات بدون د روجي ویزې نه داخل کړل. په هر صورت هغې دپاره موږ نور تدابیر بعضې نیولي دي چې امنیتي لحاظ باندې په نورو شیانو کې خو دا یو مشکل و چې رامنځته شو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیلوی ټاکل شوې لاره ژر د مسافرینو پر مخ وتړل شي، خو خبرې اترې جریان لري تر څو ژر لاره د ترانزیت پر مخ پرانیستل شي چې په ترڅ کې به 10,000 د خوراکي او غیر خوراکي توکو بند پاتې کنټینرې راولېږدول شي. په عین حالت کې تقریبا 10,000 کنټینره د ملي سوداګرو د کرښې اخوا پاکستان کې او چمن په دې ځایونو کې بند دي. همدا اوس هلته په تورخم کې مجلس روان دی چې هغې لپاره هم زمینه مساعده شي. ډېر احتمال لري چې د کنټینرو راتګ شروع شي، نو هغې ته موږ پوره ترتیب لرو، خو البته اخوا هم باید په دې باره کې خپل تصمیم به ونیسي.